نازنینو دوستانو د وایګل کوشنی ته ستړي مشئ. په دې هیله چې نازنین دوستان مې روغ رمټ او خوندي واوسي. نن مې د مور په نوم یوه خوندوره کیسهګۍ درته راوړې. وایي یوه ورځ وړوکی زمری د کور په انګړ کې په لوبو بوخت و چې د انګړ په کونج کې له یوې ونې نه د مرغۍ یو بچی لاندې راولوید. زمری په منډه ورغی او د مرغۍ بچی لاس کې واخیست او له ځان سره یې کور ته یووړ. د مرغۍ بچي ډېره نارامي کوله او ډېر چونچون یې کاوه. زمري فکر وکړ چې ښایي وږی وي، نو لږه وچه ډوډۍ یې ورته په مخ کې ټوټې ټوټې کړه، خو د مرغۍ بچي ډوډۍ ونه خوړه. بیا یې له پخلنځي نه په پیاله کې لږې شیدې راوړې او د مرغۍ د بچي مخ ته یې کېښودې، خو بیا هم هغه هیڅ ونه خوړل او همداسې چونچون کولو. زمري هر هغه څه چې په پخلنځي کې وو یو په بل پسې راوړل او د مرغۍ د بچي په مخ کې کېښوستل، خو د مرغۍ بچي هیڅ شی ونه خوړل. په دې وخت کې د زمري مور کور ته راغله. زمري ورته ټوله کیسه وکړه. مور یې ورته وویل: زویه، هغه لا ډېر کوچنی دی او د خپلې مور پرته نشي کولی څه وخوري. هغه بیرته خپلې ځالې ته یوسه. زمري هم په منډه د مرغۍ بچی د خپلې مور په مرسته بیرته ځالې ته ورساوه او خپله د ونې لاندې غلی ودرېد. لږه شیبه پس یې ولیدل چې د بچي مور ځالې ته راغله او په خپله مښوکه یې د بچي په خوله کې هغه خواړه چې له ځان سره یې راوړي وو ورکړل او بیا یې هغه د خپل وزر لاندې پټ کړ. زمری ښه غوږ شو او ځیر شو، خو نور یې د مرغۍ د بچي نارامي او چونچون وانه ورېد. د دې په لیدو سره زمری ډېر خوشحاله شو او د خپلې مور نه یې هم مننه وکړه. نو وامو اورېدل دوستانو چې زمری ډېر خوښ شو ځکه هغه د مرغۍ د بچي آرامښت او خوښي احساس کړه، ځکه مور ورته ډېره خوږه او مهربانه وه. کوشنیو دوستانو، دا وه د نن ورځې کیسهګۍ. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه شه.